طالبانو د الله پاک نومونه توقیفي دي که غیر توقیفي؟ یعنی الله ته به هغه نوم وایي چې حدیث و قرآن کې راغلي، او که هغه نوم چې هر چا ورته نوم کېښود هغه به ورته وایي. اوس طالبانو الله ته عاشق ویلل جایز دي؟ ولې؟ ځکه نه قرآن کې راغلی او نه په چا کې راغلی، حدیث کې راغلی. نو چې نه قرآن کې راغلی نه حدیث کې راغلی، الله ته به عاشق نه وایي. بعضې شاعران شعرونو کې وایي الله په رسول باندې عاشق، دا صحیح نه ده. علما کتابونو کې لیکي عشق افراط فی المحبت ته وی، الله د افراط نه خلاص ده. او بل عشق طالبانو دې ته ویل کېږي د الله صفتونه توقیفي دي، دا نوم د الله په نومونو کې نسته. الله ته به عاشق نه وایي. روضة المحبین کې ابن القیم سید مرتضی زبیدی په اتحاف کې لیکلي. همداسې طالبانو خدای فارسی لغت ده، خدای فارسی لغت ته طالبانو د الله په نومونو کې نسته. الله ته به خدای نه وایي. صحیح ده. تاسې به وایي شمه کې لیکلي، شمه خو څه قرآن نه ده که نه چې شمه کې لیکلي دي. بر خلایق واجب و بربند زاد فرض عین، که دې نه مخکې یو بل شعر کې راځي هلته خدای باندې تحقیق کوي چې خدای ته ولې خدای وایي، خود آی په خپله راغلی، دا یې معنا ده. نو طالبانو دا د وهابیان هم دې مسلې ته کش ورکوي که نه. دوی وایي باید الله ته الله ویل سي، خدای ونه ویل سي. خو دلته طالبانو وهابیانو ته نه دا رایه نه ده. امام قرطبي د موږ احنافو کې روح المانی په دې لوی بحث کړی ده. یعنی قرطبي تفسیر منیر، بحر المحیط، تبتزانی شرح المقاصد کې د موږ د عقایدو کتاب ده، شرح المقاصد کې بحث کوي. نو طالبانو الله ته به هغه نومونه وایي چې قرآن و حدیث کې ثابت دي. تاسې به وایي څنګه ډېر قرآن و حدیث یادوي. نو دا خو طالبانو د قیاس و د اجماع مسله نه ده که نه. دلته خو قیاس و اجماع کار نه ورکوي چې ته اوس قیاس وکړې دلته. نو دلته به هغه نوم به یادوي چې رسول الله ته قرآن و حدیث کې راغلی. ما مخکې درته ویلي صانع، اوس موږ تاسې وایي صانع منطقو کې وایي. ما به ویلې دا صانع د الله نوم حدیثو کې راغلی و، پیدا مې کدا. او بغیة الوعات فی الطبقات اللغوین والنحات اول مې په دې کتاب کې ولیدم، بیا په دې حدیث د بیهقي اسماء و صفات کې راوړی. یا مې درته ویلې بغلان تتلریم یو سړی شهید سوی او تا مجاهدو په نامه د عبدالدیان. نو ما ویلې عبدالدیان دیان د الله نوم ده او کې طالبانو په دغه نوم سته د الله نوم د توقیفي ده، داسې نوم جایز ده سړی داسې نوم کېږدي. او خدای د الله نوم نه ده. که تاسې وایي نه تا خپله تحقیقات دا دي چې خدای به نه وایي، ډېر به درو ښیي چې تا خدای ویلي. خو داسې د دې جامع کې عادت تاسې راغلی، عادت راغلی نو چې تر څو اوړي ډېر وخت نیسي. ډېر فکر داسې کوم چې الله ووایم، نو غیر اختیاري چې سړي نه ویل کېږي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نو الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. الله ته به هغه نومونه وایي چې هغه نومونه د الله ثابت دي په قرآن او په حدیث کې. خو طالبانو ته نه دغه نه نوي چې قرآن کې لیکلي دا نه دي. ښه علما وایي 4 نومونه د الله، زر الله ته معلوم دي، چاته نه دي معلوم. زر الله او ملائکو ته معلوم دي، زر الله او 4 ملائکو ته معلوم دي، زر الله او ملائکه او انبیاء ته معلوم دي. او بیا 300 هغه 300 په تورات کې دیو. داسې تقسیم علماو کړی د تفسیرونه ذکر کوي. ما طالبانو داسې یو مستند حدیث او سند والا شی نه ورته راوړي.